د میدان وردګ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست د سیدآباد ولسوالۍ له 270 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وکړه. په دغه مرسته کې 100 کیلوګرام غنم او د لاس مینځلو صابون شامل دی. منګه توزیع لرو او دا لړۍ به ان شاء الله الرحمن له خیره ټولو ولسوالیو ته همدغه رقم ته جریان لري. نو د دغه موادو له جملې نه دوی ته 100 کیلوګرامه غنم ورته ورکوو خوراکي او همدارنګه 10 کلچې د حفظ الصحې صابون. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سیلابونو له امله یې کروندې او د څښلو اوبو کاریزونه وران شوي. دوی له اسلامي امارات نه غوښتنه کوي چې بنسټیزې پروژې ورته ورغوي. لرو د دولت نه او د مؤسساتو نه چې د موږ سره اساسي او تدابي همکاري وکړه، موږ ته بندونه جوړ کړه، موږ ته ویالې جوړې کړه او موږ ته کاریزونه پاک کړه. ځکه اوس وچکالي ده، د څښلو اوبه نه لري. تاوانونه یې ورسول، شیرنال یې یوړل، رشکې یې یوړې، پاټې یې یوړل، باند هم یې وړی دی. اوس اوبه هم داسې په پایپو کې راکوي اوبه دي. دولت که د موږ سره دا همکاري وکړو، دا باند شته جوړ کړو، دغه دیوالونه لږ لږ شته جوړ کړو چې د اوبه باقي مانده موږ ته ضرر پېښ نه کړو. د ویلو ده چې په میدان وردګ ولایت کې د سږنیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو ترڅنګ د خلکو کرنیزې ځمکې د پاکو اوبو څاګان او کاریزونه له منځه تللي دي.